ډیرو قدرمنو او درنو کتونکو د پاسون ټي وي مینوالو، زه محب مومن او پروګرام دی ادب او کلتور. قدرمنو دا وخت موږ د خویزو سیمه اټا بازار کې ولاړ یو. یو څو لمحې یو څو منټه مخکې دلته یو درنه مشاعره وشوله چې اوس اختتام ته ورسېدله. د هغه مشاعرې تابعه ښاغلي امان صاحب کړې وه، کوم چې موږ سره په دې موقع موجود دی. د هغوی نه تپوس کوو چې دا رنګه مشاعرې را جوړول، دا رنګه ادبي غونډې را جوړول په پښتو ادب کې څه قسمه رول لري، او د هغوی په دې وروسته پاتې سیمه کې څومره شاعران دي. د هغې نه مخکې زه امان صاحب تاسو ته په پروګرام کې په ګډون هرکلی وایم. ډېره مننه، شکریه محب علي محب صاحب. موږ ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو، او د پاڅون ټي وي چې تاسو دومره تکلیف کړی دی او زموږ د کمزوري او د خړ وطن ته راغلي یاست، موږ له خپل قیمتي وخت راکړی. موږ ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو. مننه. څنګه هم دا خیال راغی چې په دې خویزو سیمه کې، په وروسته پاتې سیمه کې تاسو دا قسمه ادبي غونډې را جوړوئ؟ دا د ډېر وخت نه زما دا خیال و، دا مې سوچ و چې موږ په دې سیمه کې یو مشاعره وکړو. دا زموږ اوله مشاعره وه په دې علاقه کې، او د دې دپاره ما ډېر کوښښ وکړو انشاءالله چې دا مشاعره دلته وشوله. ډېره کامیاب مشاعره وشوله، او د دې اصلي مقصد دا و چې زموږ دا خلک راغونډ شي او په موږ کې لږ مینه محبت پیدا شي، په موږ کې لږه بیداري پیدا شي. آیا مطلب موږ څوک یو، موږ د چا لوا دي، او زموږ مقصد څه دی. موږ به ټول عمر دا جنګ جګړې به وي، زموږ به ټول عمر دا خفګانونه او فریدونه وي. نو د دې په دغه باندې مناسبت باندې موږ دا مشاعره جوړه کړله چې زموږ په دې خلکو کې مینه محبت او یو خوشحالي او اتحاد پیدا شي. په راروانه کې مخکې داسې قسمه پروګرامونه تاسو لرئ چې هغې کې داسې غونډې وشي؟ بلکل یې لرو، او دې ته انشاءالله زما ښه پوخ نیت کړی دی، او داسې پروګرامونه به موږ جوړو. دا خو زموږ اوله مرحله وه، او دا ماته ډېره مشکله هم وه، ځکه چې په دې علاقه کې بیخي بلکل زه ځان لوم کنه. او اوس انشاءالله زما ملګري به هم پیدا شي، دلته شاعران هم شته دي، او دا پروګرامونه به موږ کوو د خیر اساس د دې قام دپاره، د دې وطن دپاره، او د خپل ملک دپاره. نو دا زموږ نیت دی که خیري چې دا پروګرامونه موږ نور هم وکړو. د پاسون ټي وي مینوال به ستاسو په انتظار وي چې هغوی سره څه کلام شریک کوي، تاسو څه تازه شعرونه، څه غزل شریکول غواړئ؟ نو زه خو به هغوی سره زما یو کلام دی، وایي عزتمندو سره ګرځه عزتمند به شي، عزتمندو سره ګرځه عزتمند به شي، او د ډېر قدر او د ډېر عزت خاوند به شي. او ته عزت کوه د خلکو، ستا عزت به برقرار وي. ته عزت کوه د خلکو، ستا عزت به برقرار وي. قدرمند قدرمندو قدرمند به شي. او که ته ځان ځلول غواړې په ټولنه کې، که ته ځان ځلول غواړې په ټولنه کې، نو خدمت د خلکو وکړه نو څرګند به شي. او په اخره کې وایي دروغ به نه وی، د وعدې خلاف به نه کې، دروغ به نه وی، د وعدې خلاف به نه کې. امان وایي د وعدو خپلو پابند به شي. ډېره مننه امان صاحب. درنو کتونکو، دا د خویزو د سیمې امان صاحب، څوک چې دلته یو شاعر دی، لیکوال دی. د یو بل پروګرام سره، د یو بل شاعر سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. زه محب مومن درنه اجازت غواړم. په لوی الله م سپارم.